د سونی والا خرکور د یو وخت خبره ده موسم باندې یو کلی و هغه کلي والا چې کله شهر ته یا بل ځای ته تللو نو د کلي مخې ته درې لارې وې په هغو لارو باندې به دوی شهر ته یا بل کلي ته تللو که څوک چېرته په دغې لاره باندې لاړلو نو هغه ته به اول یو ځنګل راتلو هغه ځنګل ډېر خطرناک و هر قسم خطرناک ځناور ورکې موجود وو او که څوک د منځنۍ لارې باندې روان شوله نو هغه لاره ډېره اوږده وه یعنې شهر ته به د نورو لارو په نسبت باندې 5 ګونه مزل زیات شولو دې د وجې د کلیوالا په هغه لاره باندې هم نه تللو اوس د کلیوالا سره صرف یوه لاره پاتې شوه خو په دې لاره تګ هم څه اسان نه و لاره کې څو کسان موجود وو څوک چې هم په دغه لاره باندې تللو نو هغه به نه پرېږدولو که چا ورسره بدماشي وکړله نو هغه به په هغه وخت ختمولو دغو مسلو د وجې د کلي خلک نن رجم وو چې د هغه مسلې حل کړي ناظم صاحب اخر مونږ څه وکړو بله ورځ وطن شهر ته روان وو ټولو ورته وویلو مزه خو هغه په وجود لاړو ځکه څه مجبوري وه بیا هغه نه د وطن پته نشته دی چې وطن ژوندی دی که مړ دی نظیم صاحب د منځنۍ لاره خو ډېره اوږده ده په دې باندې خو څوک نشي تللی ځکه چې د 5 ګنټو مزل 500 ګنټو ته ځي څه په دغو لارو نه شو تللی نو د ګاز لاره باندې خو هغه کسان دي زه چې لاړو ما ورسره لږ چین وکړل نو داسې پوښې وغله چې زما رب دا مې بې ځایه کړو ستاسو خبرو باندې زه پوه شولو خو که د ځنګل لارې خبره وکړو نو هغه باندې خو نه شو تللی ځکه چې خطرناک ځناور دي چېرته شکار مې نه کړي نو د ځنګل لاره خو ورنه بیخي وباسئ اوس که د منځنۍ لارې خبره وکړو نو دا اوږده ډېره دی په دې باندې تګ ګران دی نو اخر کې موږ سره د ګس لاس لاره پدې کېږي موږ ته پکار دی چې د هغو کسانو څه وکړو او ځان ته دغه لاره کولاو کړو دوی د وجې خو موږ ډېر په تکلیف کې وو نه نو څه وکړو که دغه نه ورشو نو ته پاک ورسره دې ډز ډز وویني چاره داسې خو نه ده چې بس په ډار ډار باندې ژوند تېروو موږ ته څه کول پکار دي بالکل حیدر بابا ستا خبره ټیک دی داسې په ډار ډار ژوند تېرولې نه خو دا ښه ده چې د دې حل راوباسو تر کومې پورې مودې ته انتظار کوو چې دوی به لاره کلاب کړي او په موږ باندې تکلیف تېروي نه نو خانه څه وکړو هغو کسانو سره جنګ وکړو او ځانونه ورباندې دړیا کړو نه د جنګ ضرورت نشته دی لاړ به شو هغوی سره به خبره وکړو چې اخر ولې دوی لاره بنده کړې دی او د کلي والا ته تکلیف ورکوي دا خبره دې که ورته وکړه نو داسې باندې برابر کې چې بیا مو په خاپېلو کلي ته راځئ چاره د خان خبره ټیک دی اوس داسې دوه کسان پکار دي چې هغو کسانو سره خبره وکړي حیدر بابا یو زه شولما او که یو سره که جر لاړ شي نو ښه به نه وي زه در سره راځم ما یو ځل وهل خوړلی دی دې ځل مې درنه مړ کوي ګجره زه در سره شته یم ته فکر مه کوه راځه بیا خان او ګجر خالي لاسونه روان شي سیده هغه ځای ته راشي چېرته چې کسان وو ارې ته بیا راغلې ما ته ښکاري دې ځل دې د بل کس ووهلو دپاره راوستلو زه وهلو ته نه یم راغلی دې په زوره راوستلو په زوره وروره زه تا سره څو خبرې کول غواړم زمونږ کلي والا ته ډېر تکلیف دی شهر ته یا بل ځای ته د تلو لاره نشته دی سیوا د دې لارې نه نو مهرباني وکړي دغه لاره پرېږدوې او ما ته دا جواب هم راکړي چې تاسو ولې لاره بنده کړې دی لاره مې ځکه بنده کړې ده چې زموږ مرضي دی او چې زموږ مرضي وي بیا څوک څه نشي کوی ښه زه ستاسو مرضي دی خو لکه داسې څه وجه دی چې تاسو زموږ کلي والا ته تکلیف ورکوئ او نه یې پرېږدئ دې ته وګورئ ما سره خوله وهي ته لکه ځان پسې تنګې خانه څه کوئ زموږ کار ورباندې ولې کوي ته غلی شه ګجره دوی اوسه پورې کلي والا باندې نخرې وکړي او تکلیفونه یې ویر کړلو دوی به نن دغه ځای پرېږدي خامخا به پرېږدي بس ما ته پته ولګېده چې ستا ټایم لکه ختم دی ځکه د داسې بکواس شروع کړی دی
زما خو نه ده ختم خو داسې ښکاري لکه ستاسو وخت ختم دی کلي والا وسلو سره روان دي نن به تاسو ته پته ولګېږي چې بې ځایه خلکو ته تکلیف ورکولو کې څه نقصان دی خانه مونږه به لږ سایډ ته شو داسې نه وي چې کلیوال ډایرکټ پیل شروع کړي او مونږه ولګېږو تاسو زما خبره واورئ د کلي ولستانه کې میر پرېږدئ نن زموږ هسې نه مخیري ورځ دی نه نه نن به تاسو خپل انجام ته رسېږئ خیر دې سوال درته کوم صرف د نن ورځ مکار راکې بس که سبا موجود و نو بیا راباندې هر څه کوی شي ښه ټیک دی نن مې پرېږدومه خو که سبا مې ولیدلې نو بیا د خبرو مکا هم نه درکوم بیا ګجر او خان اغنا لاړ شي د دوی نو سره حیران په منډو شي بیا لاره کې یو ځای ته راشي هلته کې یوه ټیله وي په هغې ټیلې کې د سونې والا خرکور وي د هغو کسانو دې ځمکې نه د هغه د سونې والا خرکور بسله وي ځکه یې په دې لاره باندې کلیوالا هم نه پرېږدولو چې دوی سره د هغه سونه څوک ونه ګوري د دوی چې کوم مشر و حیران ورته ټوله کیسه بیان کړي چې داسې دوه کسان راغلي وو دا څه وایي اوس رانه شي چې زموږ هر څه تباه کړي نه راځي صاحب ما ورته وویل موږ نن ځو خو صاحب مشن بس کمپلیټ شولو او بس کمپلیټ شولو آخر هم د سونې والا خراب کور زموږ لاس ته راغللو اوس موږ ټول ارپتي شولو ارپتي صاحب یوه خبره کوم خفا هم نشي 2 میاشتونه مې د کلي والا ته تکلیف ورکړلو هغه غریبان خبر هم نه دی چې موږ اصل مقصد څه و مړه زموږ ورکې پیدا ده نو د کلي والا به نه څه کوو تکلیف یې که تېر کړو نو هغوی تېر کړو په موږ هېڅ نه دي شوي ولټا راته پیدا ده پیدا په دغه وخت یو کس ټیله سټاپه کړي او اغانا لاړه شي ارې د ټیلا چا روانه کړله دا خو موږ ماسخوتن وړلو چې څوک یې ونه ګوري په دغه وخت موسم راشي مشره ټرک یې بوتلو ستاسو ورور ورسره او هغه کس و جاسوس چې کوم موږ تړلی و دا څه بکواس کوې نو دا ورته سترګې غړولې اول دې نه شو ویله مشره ما هله ولیدله چې کله روان شولو نو تاسو جاسوس ته سترګې نه شوې غړولې څوک ورته ولاړ نه وې مشره زه ورته ولاړم خو ستاسو ورور راغلو چې زه ورته ودرېږم ما داسې پته چې ستاسو ورور هم غدار دی دې خو موږ غور کړلو موږ دلته کې 2 میاشتې تکلیف وکړلو او دوی راسره غداري وکړله حیرانه اوس ما غوړ که زه نور ژوند کول نه غواړم صاحب موږ هم ډېر زیات یې کړی دی د ځان پیدې دپاره مې مکمل کلی تکلیف کې کړی و که سوچ وکړي د هغه ظلم سزا راته میلاو شوه دوستانو دې ویډیو موږ ته د هغه سبق میلاویږي د ځان پیدې دپاره بل مسلمان ته هېڅکله تکلیف مه ورکوه که چېرته بل مسلمان ته دې د ځان پیدې دپاره تکلیف ورکړلو نو همیشه دپاره به برباد وي بقي تاسو هم خپله رایا کمنټ کې ولیکئ اوس درنه غواړم اجازت د لوی الله په امان